او د عدنان د حبیب وزیر د دوی جرم څه و د دوی ګناه څه و هیڅ ثبوت نشته دلته یې غونډهګردي شروع کړې ده په دې ملک کې لا قانونیت دی هیڅ نشته د دوی جرم شاید زه وایم چې دا جرم به وي چې ورته ویل چې په وزیرستان کې د غونډهګردي نه کېږي په بجاوړ کې د غونډهګردي نه کېږي په مومند کې د غونډهګردي نه کېږي دا جرم یې و دا یې ګناه و دلته که د دوی یاران ولاړ وي هغه ته ووایه چې نن ورته وایم چې یو جو دهشتګرد یې اسکه پیچه ور دی دا هر څه ته کوې دا هر څه په تاسو باندې کېږي په دې موږ نه یارېږو په دا موږ څوک نه یاروی شي دا هغه ظاهره خبره ده راشه ثبوت زه ثبوت درکوم ستا سره هېڅ ثبوت نشته دا خبره به موږ په ډاډ کوو په ننګ به یې کوو والا د خپله خاورې د خپلې مورکۍ هغه د ودیترا هغه د وزیرستان هغه د بجاوړ هغه د میمند هغه د کوهاټ لکي مروت چې څونه زموږ په پښتون بیلټه کې حتی که تر رازنده کې پرون چې کومه وکې شوې وې والا چې سرونه هم ځي موږ ته نو تعلیم د دې دپاره کړی دی چې موږ به د هغه تپوس کوي د هغه د عزت د هغه د تقدس د هغه د کوم د دوی په کورونو کې یا وحشت چې جوړ کړی دی هغې تپوس به یې کوي والا موږ خو چې څونه څه ویني دومره سیسټم نشته سیسټم فلاپ دی خو موږ تاسو هر څه یارولي چې رشته که چې داسې سیسټم دی استعماریت به موږ تاسو په ذهن کې رچولی دی کنه هیڅ نشته ورسره ستاسو منظم اوسئ په راتلونکي وخت کې داسې نه ده چې موږ بس چوپ شوي د دې لپاره مزاحمت وکړو شاید په راتلونکي وخت کې بیا موږ د وادي طرا د کورم د وزیرستان چې کوم نقل مکاني شیل ده کېدای شي هغه هم وکړي دغه زمونږ احسان تاسو مه ګڼئ یا په کام باندې دا موږ ته مور پلار دا تربیت را کړی دی بیا په دې خاوره باندې داسې مشران موږ ته را کړي دي چې هغه دا احساس را کړی دی دا موږ په خپله کوي په دې کې موږ سرونه ته هم تیار یو خو بیا به د دې خاورې د دې وطن خبره کوو انشاءالله بیا هم چې په دې خاوره څه کېږي هغې دپاره به موږ تیار وي او یوه خبره دلته انتظامیه د دې شکریا مونږ هیڅکله نشي د کوی دغلاپن پالیسي کې دا هم د کور کمانډر او دغه کور کمانډر هوس د فشارو چلیږي دلته وی سی دی دلته ټیچران هم کې نه ولیدي ما یې نمونه هم نوټ کړي دي هغې پرپیګنډه هم کړي دي او هغه د پرلت مخالفت هم کړی دی او هغې ته وایم چې ستا نمبر روان دی په څو ورځې نه پس به زه تپوس درنه کوم او دلته دورا ګراوند د اسټرناین مخې ته چې کوم ګراوند دی دا ګراوند زموږ ستاسو دی دا د کرنلانو د جنرالانو بچیانو دلته کرکټ پکې کلاوي هکوي بله ورځ به پسې ورځو هغه څه به ټول به ځنه وباسو هغه به وباسي دلته غونډهګر خلک موږ مسجد په یونیورسټي کې نه منو وي سي ته وایي چې ته ټیک شه ته د دې سټوډنټ وي سي یې دلته یوه ویډیو وشوله بله ورځ ټوله میډیا انویسټیګیشن کمیټې جوړه کړه زموږ دوه سټوډنټ د دوه میاشتې راغوا دي دی دلته نه شول راتلی بیا وي چې زموږ نه پټېدو پنځه ورځې زموږ ملاقات هم نه کوو نو زه درته نن وایم چې ته د دې سټوډنټ وي سي یې که ته چېرته وي داسې کار کولی شي چې تا سره هر سټوډنټ میلاویږي خو ټیک ده که نه وي سبا نه په خپل افس پسې تلا ولګه ولاړ شه کور کمانډر ته هلته کښېنه دلته مونږ په دې کمپس کې نوره بدماشي د چا د پلار نه منو دلته مونږ خپل ډیسپلن دی ډیسپلن سټرکچر شته هغه مونږ پهله ورځ هم حمایت کړی دی نن یې کوي سبا یې هم کوي پس چې څونه انتظامیه ده که هغه پولیس دي که ای بي ده که سپیشل برانچ دي او خاص کر کمانډنټ مجیب خان ایس ایس پي د ده مونږ شکریا هم ادا کوي دلته مونږ داسې الفاظ نشته ځکه چې دلته د سټوډنټ ته وښودو چې آیین که څوک غواړي آیین د بیا داسې اپلای کوي که څوک غواړي چې قانون اپلای شي هغه د بیا داسې اپلای کوي مونږ د دوی ټولو شکریا ادا کوي مونږ ته اکثر د ادارې وال راتل د کمپس وال هغې ویل چې یاره مونږ خو دومره پرنټ ماحول جوړ شو چې مونږ اوس دا کوشش نشي کوی تاسو ته به دا خبره وکړي شکریا یې مونږ ادا کوي خو انشاءالله په کمپس کې چې به دی به د ورځ راځي د بهر ته د لاهور د ګوجرانوال پنجپای که دلته راتو بیا مونږ ته وایي مونږ تاسو سره ولاړ یو انشاءالله او دا سټوډنټ یونین د بحال شي دلته د پښتانه زده کوونکي ته سیاسي چې کوم دی ته سپیس ته هغه ته ورکړلی شي چې دلته د دی خپل سیاست وکړي انشاءالله دا مطلبه زما وه نن مې ده سبا مې ده چې سیم که ته کوی شي خو راځه که نه شي کوی استعفا هم ته پیش کړه دلته خلک مه غلطوه نور مزید خلک مه غلطوه په دغلاپن سیاست باندې موږ مزید نور اعتماد نشته کره سیاست به کوې د وطن سیاست به کوې د خاورې سیاست به کوې انشاءالله دا ته ټول چمتو شي اخر کې عالی وزیر اکثر ورته وایي ته وہ حسنیات رو بندے کام کے
ته وهاسې نیات رو باندې کام کوي زه و دې خلک نه بیا ودرومه دا و زموږ